بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قرآن کریم دا بیان د مخکې نه شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې واقعا د جنگ بدر د غزوه بدر په موقع باندې الله رب العزت د مسلمانانو د امداد د پاره فرشتي په ابتداءً حالت کی قرآن فرمائی بِأَلْفٍ من الملائکہ زر فرشتی اللہ رو لے گلی او اللہ رب العزت دا آغا فرشتو پا ذریعہ بانی دا مسلمانانو پا زڑونو کی مضبوطیاں راوستا تسلی و اطمینان راوستا او دا اللہ رب العزت دا طرفنا دا خبرم وشولا چې انی معکم چې زستاسو سره یما. قرآن فرمائی سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ وی منگ با دا کافرانو پزلونو کی یرا واچو اگا یرا دا سبوا یرا د دیوا چې مسلمانان ډیر په جوش او جذبه کې بلا خوف و خطر پاغی باندې باورتلل او چې مسلمان باور رسیدن نو داغه سر به هغه وړاو شوی او قرآن مو فرمایل فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. وهی دی لرا د پاسه د سټونو مراد تینا سر دی واضربوا منهم كل بنان او وهی دی لرا په هر یو بند باندې. نو بنان د دې امام قرطبی رحمه الله درې معنی هغه کړی دي. یو معنی هغه دا کړی دا چې المراد من البنانی چې مراد د بنان نه کل مفصل هر جوړ دی د بدن هر جوړ دیتا ویلی شی بنان. نو یو دا چې د بدن
قوام او داغی ادریدل پا کم سرازی چه آغا جوڑون دا انسان دی مقصد داره چه هر جوڑ بانی وحی چه پا کم پا وسو رسیدا بند پا بند وحی نو دا بنان نا مراد یوازی دا گتو بندونا نری بلکہ دا بنان نا مراد دا بدن ہر بند دے نو مقصد داره چه هیس قسم رعایت اور سرمکوی اور قرآن رستو بفرمائی فشرد بهم من خلفهم داسی اوہی چی داغین رستنی خلق بیا یریگی داسی والا سزا ورکی او پا داسی طریقہ شکست ورکی چی رستنی یہ یریگی نو دا کل بنان نا مراد ہر مفصل ہر جوڑ دا بدن دے ذکر پاگے بانی بنان ولاڑ دا بدن کی چکل جوڑ برابری یو دالی کی او دویم دالی کی وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اوہی دیلرا پدا سے حالت کی چی دا جون ہر جوڑ والا مات کئی نو بنان نا مراد بنان الحیات تے امام قرطبی مانا کئی مقصد دارے چی دا جون نے اباسی کل بنان چی دا جون ہر جوڑ او ہر بند دا والا مات کئی او ہر تدبیر مراد تے نوی تدبیر دے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان دا سی وہی چی تدبیرون مات شی لیکن چاہی کم تدابیر کریو دا مسلمان خلاف او کم سے کول نو قرآن دا مسلمان توئی چی اس با دا غیب بارکی دا نرمی لار نہیں اختیار ہوئی بلکہ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اوہی دیلرات داسی چی دا جون ہر جوڑے مات شی او دا دی دا جون قائم دل ادری دل او برابر دل او تدبیر کونا تدبیرونا اگر طول مات را مات شی نگور سمرا اصطلاحی معنی امام قرطبی رحمہ اللہ تیاغا واغستا او دریم معنی اگر پخپل معنی بانشو وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان وہی دیلرا پا ہر یو بند دا گتو بانے وی دریم مانا دا بنان نا مراد الاصابع دی گتی دی گتی وی زکا چی دا دی گتو پا ذریعہ باندی ٹولی مسئلے روانی دی کتورا نیول دی نو پا گتو بانی که نیزه نیول دی پا گتو که ڈال نیول دی پا گتو که گزار کول دی پا گتو بانی سمر چی آغا وقت کی دا جنگ مسلوانو دا ٹول پائے کی استعمال دا گتو کی دا نو مقصد دارے چی تاسو دا دی دا گتی وحی چی دا دی دا جنگ اسباب ختم شی د جنگ آلات د دی ختم شي داسی وحی چی دی د جنگ نوزی وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان او تو گورا نن سبام کے تو گوری نو جنگ پا گتو شروع دے خو بس گتا کلک کئی گتا داسی و گتا داسی ٹول پا گتو بانے کار شروع دے اچھو گتے نہیں نسمر تکلیفی آگا سڑے دا گتا اخلیم نبیا چکنی آگا یو زائی کے داسی کینے چھے داغا گوتی نہیں ہے واغا دی کینے یلتا واغا دی لگی آئی ریموٹ دی چلائی یا دی آگا ڈرون چلائی یا دی آگا ٹینک چلائی یا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان زکد دی جنگ پا آلاتو کی استعمال تقریباً 90% 90% دا گتو دے 90% استعمال پا جنگ کی دا دا گتو دے نو پا خوامو تورا با استعمالی دا ڈال بنی والے شکلک
نیزه به نیولې شوه، دشمن به رانیولی شه، نو دا خو ټول د ګوتو استعمال دی. اوس به ته څوک رانیسي څنګه چې د ګوتې دي نه د لاس ګوتې چې نه نو څوک نیوی نه شي. نو وضربو منهم کل بنان نه مراد دا دی چې نن سبا مو ګوره نو ټول څومره چې جنگ دی ټول د ګوتو کار دی، بس ټول د ریموټ کار دی، د کمپیوټر کار دی، ټول د آلاتو کار دی، ټول په ګوتو باندې زیات. که ته ډز کې ډز یو سړی ټوپک مشین راوالی او هغه ډز کوي نو هم د ګوتو استعمال سره به کوي. د ګوتو د استعمال نه بغیر ډیر مشکله ده. که 10% داسې وي چې هغه ماهر وي په ګوتو باندې هغه استعمال د اسلحې نه کوي نو هغه به نه کوي، خو لیکن 90% داسې دی چې په هغې کې د استعمال د ګوتو کېږي. که هغه مشین دی او که هغه راکټ لانچر دی او که هغه ټینک دی او که هغه بل دی، که هغه میزایل دی او که هغه کمپیوټرایز سسټم دی، آلات دی او ریموټ دی او بل دی ټول د ګوتو کار دی. نو قرآن داسې یو ټکي استعمال کی چې دا به تر قیامته چلیږي. معجزه دي ته وایي که نه چې که هغه وخت کې په ګوتو کار کېده نو اوس هم په ګوتو کار کېږي. د جنگ مسئلې ټولو په ګوتو باندې او ټولو کې ګوتې دي. نو مقصد دا دی چې قرآن وایي وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وهی دی لرا د ګوتو په بندونو باندې چې د جنگ آلات او اسباب ختم شي داسې خراب تراب کوي. او مقصد هم دغه دی چې په کم شي باندې جنگ کېږي، کم شی د جنگ دپاره استعمالیږي او کم آلات د جنگ دپاره استعمالیږي ټول ولا ختم کوي، پرې نه دی ولا. نو قرآن الفاظ مختصر لیکن دریاب کو کوزے میں بند کر دیا. نو وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اس عام ظاہر کے ہو بس آسان خبر رہا د ګوتو په بندونی ہوئی، ولیکن دی که ډیر لوی مفسرین علماء دا ډیر لوی حقیقت بیانوي. نو قرآن ځکه فرمائی وای دی لرا په هر بند باندې د ګوتو په بند. سلورم یو معنا کوي علماء بنان د بنیان نه دی. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وهی دی لرا چې د دی بنیاد او آبادی ختم شي، داسې وهی چې د دی بنیاد او آبادی ختم شي چې دا د نبی آباد نشي دا خلک. اللہ دا سے بیا اوال. نو قرآن فرمائی وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وہی دی لرام پا ہر یو بند بانے، ہر یو سبب د جنگ بانے، پا ہر یو گتو د بندونو بانے، ٹھولے مانے پا خپل ځای کی. اگا علماء وی صحیح دی وجہ سر دا دمر سختی ولی دا دا آغی مین وجہ قرآن بیانی چی ستا دا جنگ مقصد دا بسی دا دارے ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. دا جنگ زمونگ دا دی سرا پا بل سنرے بلکہ پا دی بانے قرآن وی ذالک دا بأنہم یقناً دی چری شاقوا اللہ مخالفت دا اللہ کی، مخالفت دا اللہ کڑے دے ورسولہ دا پیغمبر. شاق اصل کی ٹکڑے کی دو توجہ، یو ٹکڑا یو خوالار شو بل ٹکڑا بل خواہ مقابل کی ادری گی، لکہ دا اندوانا پا مینزوئے یو خوالار شو بل خواہ یو بل تا مخامخ. مقصد دارے چی دی پا ہر میدان دا زان دا اللہ مقابل تا ادرو لے دے. شاق اللہ مخالفت تا و عداوت تا اللہ تے بڑے والی دی، ورسولہ ہو دا پیغمبر مخالفت تا او عداوت تے بڑے والی دی.
قرآن کریم فرمائی ذالک بأنهم دا یقیناً دی چی دی شاق اللہ مخالفت دا اللہ کڑے دے ورسولہ او دا پیغمبر دا اللہ او دا اللہ رسول مخالفت کڑے دے نو دشمنی و عداوتو اور دا جنگ دا دغی دا وجن دیم او قرآن دا کلیہ بیانی وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چاچ مخالفت دا اللہ کا ورسولہ او دا پیغمبر کا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ چھ دے دو سخت سزا ورکولو والا دے مخالفت دا اللہ و دا اللہ دا رسول با نکے کنی بیا دا اللہ سزا تا زانٹین کا اللہ قانون و کلی درتا مخ تکی خودا اغا قانون او کلی دادا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذکر دا اللہ مقابلے تا ادردل داری چھ اللہ یو حکم کئی چھ دا سے اکا او تاغ سے نکے اللہ یو حکم کئی دا سے مکوا او تاغ سے کے دا مخالفت دے کنا دے دا اللہ رسول وی دا طریقہ دا او توے نا دا طریقہ دا اللہ رسول وی دا طریقہ نا دا او توے نا دا طریقہ دا 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 خلاف دا اللہ و دا اللہ دا رسول مسئلہ شوا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ چاچ خلاف کدا اللہ و رسولہ او دا پیغمبر کلنا کل اللہ دنیا کے عذاب ورکی ذکر است بیانی او دا آخرت عذاب ورطا اللہ ذخیرہ کلے رے اگر ورطا اللہ پریخو دے رے چیز آخرت عذاب اور دا قیامت عذاب اغشت در لا خدای گورا دا قرآن اسلوب و طریقہ دارا چی یو واقعہ یو حالات اغا ذکر کی داغی سر متعلقات ذکر کی او بیا قانون و کلیہ پاگی بانی مرتبہ کی چی گورا دغلت دا چل ولی شویو داغی کی دا چلو نو چی سوک دا چل کی اتبا دا مسئلہ رسی دا قانون و کلیہ پاگی بانی وروا چاہی نو دل تم گورا قرآن وی دا دمر سخت سزا ولی دا چی مخالفت دا اللہ و دا اللہ دا رسول کرے اور چی سوکم مخالفت یوازی دا غنا چی کنی بدئی مخالفت دا اللہ و دا اللہ دا رسول کرے و سزا ورطا ملاو شوا نا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ چام چی خلاف دا اللہ کم ورسولہ او دا پیغمبر دا اللہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ سخت عذاب ورکولو والا رے قرآن فرمائی ذالکم فذوقو ذالکم دا تاسو فذوقوہ اسکی دنیا کی دا سزا او عذاب دا سختی دا اسکی دنیا کی ذالکم دا تاسو فذوقوہ اسکی دنیا کی وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ او یقیناً دا کافرانو دا پر عذاب دے دور دنیا کے ہوئی دغا حالت شا
اور پا آخرت کې والله او قیامت کې والله الله عذاب د اور مقرر کړی دی. نو د کافر دنیا کې دی د وجه نه ګوره علماء یو خبره کوي دنیا کی تکلیف دا انبیاء تم رسی, دنیا کی تکلیف مسلمان تم رسی او دنیا کی تکلیف کافر تم رسی. اس تکلیف دری واړه دی په تکلیف کی انبیاء هم دی مسلمان هم دی کافر هم دی. علماء لیکي د انبیاء په دنیا کې تکلیف دار دې دپاره دی چې الله د هغې درجات بلندوي, الله په د هغې درجات مرتبه او مقامات بلندوي. نو دا انبیاء د تکلیف نتیجه ده. د مسلمان د تکلیف نتیجه دارا چې الله د دې په ذریعه باندې د ګناهونه هغه معاف کوي. د مسلمان تکلیف چې مسلمان ته رسی نو د مسلمان کم کمی به شی دی هغه په الله د هغه تکلیف په وجه باندې معاف کوي. اور دریم تکلیف د کافر دی. نو قرآن وی ذالکم فذوقوه, دنیا کم دا اوسک دا عذاب دے وان للکافرین عذاب النار. نو دنیا کی کافر تکلیف دا دنیا کے عذاب اور آخرت کم دا دی پا وجبانی بچ کی گنا. دنیا کی کہ تکلیف مسلمان تو رسی نو گناہونے پہ معاف شی آخرت کے بچ شی انبیاء پہ درجات بلند شی. خو لیکن کله چې کافر ته تکلیف رسی نو د اس پیدا نشتا دنیا کې عذاب شو ذالکم فذوقوا اور په آخرت کې عذاب شو وان للکافرین عذاب النار. د کافر د پاره عذاب دی دور. نو د کافر دنیا کی تکلیف ام عذاب اور آخرت کی تکلیف ام عذاب. نو ځکه قرآن وایي چې ذالکم فذوقوه دا چې دی دا تکلیف فذوقوه دا تاسو اوسکئ په دنیا کې. وان للکافرین او یقینا چې د کافرانو د پاره عذاب النار عذاب دے دور. قرآن مخ کے بیان کہ یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان والو حالات بار رنگ راضی ہو گورے تیختبہ نکوئی. قانون بیانے لنبنے قانون چې مسلمان که جنگ د کافر سره راضی نو دے بسکی دل سپکار دی زحفا فلا تولوهم الادبار. قانون بیا ذکر کے انشاءاللہ غب بیا وایو. اللہ رب العزت دی منگو تاسو تا پا دی خپل زندگی کی دا قرآن و دا سنت تابداری اغا نصیب و گرزی. دا مخالفت دا اللہ و دا رسول ندی اللہ منگتا بچاو حفاظت و اجتناب اغا نصیب کی. اللہ زمانگ زندگی پا خپل بندگی کی اغا ہو لگی. اللہ بیماران و تصحیحات کاملہ عاجلہ نصیب کی. سمرہ مسلمانان چاگا وفات شوی دی اللہ دا ٹھول مغفرت و بخنہ نصیب.